که تاسو پخوا د پښتو موسیقي په کیسټونو کې اورېدلې وي نو د سندرې په شروع او یا اخر کې به د دکان نوم او پته یادېدله. دا هم د کوټې زړه اډه یو هغه بازار دی. کم کیسې به د کیسټونو دکانونه پرېمانول، خو اوس دلته د کیسټونو دکانونه ختم سوي او څوک نه دي پاتې سوي چې کیسټونه خرڅ او یا واخلي. دلته اوس یوازې د اشمي په نامه یوه سټوډیو پاته ده. نن سبا چې کومه سیستم راووت هغه ما خو تاته وویل چې هغه د ټریک یو سیستم جوړ شوی نه دی، په ډېر اساني باندې دی، خو هغه رنګه شوق هغه رنګه شی نسته کې. د کیسټونو ځای اوس میموري کارډ او د ټیپ ځای موبایل نیولی. د کیسټ خرڅوونکي وایي دوی داسې وخت هم لیدلی چې د سندرو اورېدونکي به یې د دکان مخې ته په قطار ولاړ ول، خو اوس په اونۍ کې هم یو ګراک نه ورته راځي. و خود ختمېږي لکه کیسټان چې وه پخوا ویسیار وله، ویسیارونه وله، بیا هغه ختم سو، سیډیانې راغلې، سیډي چې ختم سو بیا میموري کارډونه راغله. د وخت سره دا هم ختمېږي، موبایلونه را شروع کېږي، لکه اوس هم د هر موبایل سټوریج 256 GB راځي یا 1 TB پورې لا راغلی دی. خو د وخت سره دا هم ختمېږي، ټکنالوژي اسانه کېږي انسانانو ته، نیټ زیاتېږي، نو هر یو شعور پیدا کوي چې خپله په نیټ کې اکسس وکړي، خپله ډاونلوډ کړي، خپله شی وکړي. د وخت سره دا هم ختمېږي، خو لیکن بیا هم دا کار به تر یو وخته لا ډېر چلیږي. خو د دغه کار سره تعلق لرونکي وایي چې اوس د انټرنیټ په عامېدو سره د دوی ګراکان کم سوي او روزګار یې د کیسټانو په رقم مخ پر ختمېدونکې لاره روان ده. پخوا چې اوس ما چې په یاد و په هغه ټیم کې چې زه کم ولم، داسې ټیم کې ریډیوګانې راتلې، ټیپ له موږ څه پېژندی نه، نو وال والا ریډیو راتله. یو څو زمانه هغه د وال ریډیو چې وله په بیټرۍ چلېدله، بیا په کوم ځای کې چې به بجلي وله نو هغه کې بیا د بجلي والا چلېدله، کوم ځای کې چې بیا وروره بجلي نه وله په هغه کې بیا یو قسم بیټرۍ ولې. اوس هغه زه تاته نسم در ښوولی، هغه بیټرۍ چلېدلې چې کوم ځای کې به بجلي نه وله په هغه ځای کې به د بیټرۍ والا ریډیو چلېدل. بیا څو زمانه بعد بیا ټراسټر پیدا سو، بیا د ټراسټر کې بیا د سیلانو ترقي یې وکړه، دنیا مخ ته ولاړه. بیا د هغه بعد بیا ایسي پیسې راغله. دا رقم وروره ترقي د دنیا وکړله، ټیپونو ریډیوګانې دغه وخت خلکو دغه شان چلوله چې کوم چا ریډیو استعمالوله، کوم چا ټیپ استعمالوي. نو دا شیان تر دا اوسه پورې ډېر په ښه حالات کې خرڅېدل او چا یې شوق کوي. اوس چې د دې شیان کمی راغلی، د دې وجې سره راغلی چې دنیا مخ ته ولاړه. د سندرو مینوال اوس هم هغه د کیسټونو سندرې خوښوي، خو بل خواته دا شکایت هم کوي چې د کیسټ ترلاسه کول اوس اسانه نه دی. که چیرې د خپلې خوښې سندرو کیسټ ترلاسه هم کړي، بیا یې د غږولو له ستونزې سره مخامخ وي، نو ځکه اوس دوی هغه سندرې د انټرنیټ له لارې اوري او خوند ترې نه اخلي. د انټرنیټ له عامېدو سره د کیسټو کاروبار مخ په ختمېدو دی. که څه هم نن سبا سندرې ترلاسه کول ډېر اسانه کار دی، خو اورېدونکي وایي د سندرو هغه پخوانی وخت ختم سوی دی او دوی اوس هم هغه وخت یادوي. عزیز سباون، بلدیه پلازا، کوټه شهر.